سرمایه شیندلی تن جوړوي د ځل وطن جوړوي سره راټول دي د ترمیم چارې دي روانې بوټي او کاڼې شولې ګرانې بوټي او کاڼې شولې ګرانې د اوبو هر دغه دروازه د برېښنا د شرکت یوه پروژه ده چې د نغلو د بند لپاره جوړه سوې ده چونکې دغه د کلونو نه مخکې دا بند جوړ سوی او دغه مخکینۍ دروازه په مکمل ډول تخریب سوې وه نو ضرورت دې ته و چې د توربین د بیا د ترمیمولو یا د مینټننس لپاره کومې اوبه چې بیرته دوباره د توربین طرف ته ځي د هغه د بلاکولو لپاره د دروازې نه استفاده کېدله او دوی متاسفانه د دروازه نه درلودله چې هغه توربین په اساسي ډول سرویس یا کلنی سرویس وکړي نو بیا هغه دا پروژه زموږ سره شریکه سوله الحمدلله د ملي پراختیا شرکت د اوسپنیزو توکو د ریاست تخنیکي ټیم او د ماشینرۍ په مرسته باندې وکولی سوی دغه دروازه جوړه او عملا یې راوړي او په خپل ځای کې انسټال یا نصب کړي چونکې دغه دروازه مخکې بیرون د هیواد نه جوړېدله ځکه دا ظرفیت په حیث یو اداره کې نه وه چې دا دروازې دلته ورغول سي الحمدلله زموږ ریاست وکولی سوی چې دا دروازه مطابق د نقشې او کوم سکیچ چې موږ ته راکړل سوی و جوړه سوه او اوس ساحې ته انتقال سوه او نن تاسو عملا ولیدله چې په ساحه کې نصب او منتاج سوله دا دروازه کې دوه نوع مواد کار سوي دي چې یو خپله پولاد دي یا اوسپنه چې ګریډ یې تقریبا 80 ده چې د زیاتره برخې د شیټ میټال نه جوړې سوي دي او ترڅنګ یې یو نوع سخت پولاد دي چې د شافتونو یا د کرین د هغه چنګک یا د نیولو ساحه ده چې خپله د دروازې هغه ټول لوډ د کرین د جګولو لپاره استفاده کیږي یعنی دوه نوع موادو نه جوړه سوې ده او دریم نوع مواد په دې کې چې استفاده سوي هغه رابر د دروازې ده دا رابر په هغه حالت کې چې دروازه کله د پینسټاک یا دغه ورودي د اوبو د مخ نیولو یا جلوګیري کې چې اوبه رانیسي نو د رابر نه استفاده کیږي د اوبو هر رګتام په هر ځای کې مسکن جوړوي د ځل وطن جوړوي سره راټول دي د اوبو هر رګتام په هر ځای کې مسکن جوړوي د ځل وطن جوړوي سره راټول دي د زمانې ښکلې راغلې مات بدن جوړوي د ځل وطن جوړوي سره راټول دي د اتحاد په سرمایه شیندلی تن جوړوي د ځل وطن جوړوي سره راټول دي راغله عنقا دعاوي الوالي مستا فزا دعاوي الوالي مستا فزا دعاوي الوالي شاړې صحراوي